کوټ ولسوالۍ ته راغلي او غواړو چې د کوټ ولسوالۍ ښایستونه او ښکلاګانې در باندې وګورو. خوشبختانه موږ ته الله تعالی داسې وطن ناکړی دی چې ټولې طبیعي ښکلاګانې دي، ښایستونه دي. د کوټ ولسوالۍ خوشبختي دا ده چې د دې په سینه باندې یو غټ خوړ تیر شوی دی چې 6 میاشتې روان یو بوی، او همدغې برکت دی چې د کوټ ولسوالۍ ته ډېره زیاته ښکلا وربخلې ده. شنې ونې دي، شنه فصلونه دي، او د کوټ ولسوالۍ هر ځای ته چې ته سفر کې نو خامخا ستا تر سترګو به شنې ونې او ښکلاګانې راځي. او د انسان فطرت داسې دی چې چېرته شین ځای ګوري ذهن یې ورسره خامخا آرامېږي، او الله تعالی دا همدغسې جوړ کړی دی. نو د کوټ ولسوالۍ باندې موږ کله ویډیو نه وه جوړه کړې، زیاتره ملګرو راڅخه غوښتنه کوله چې یاره تاسو د کوټ ولسوالۍ باندې هم ویډیو جوړه کوئ. انشاءالله تعالی دا د هر یو افغان مسؤلیت دی. د افغانستان ګوټ ګوټ ته به ورځو، د هغې ځې ښایستونه به راخلو او د دنیاوالو سره به شریکو چې تر څو زموږ دغه طبیعي ښکلاګانو څخه دنیاوال خبر شي. او لکه څنګه چې اوس په الحمدلله امنیت دی او ډېری خلک سیلبین دلته چکرو ته راځي، خو دا په هغه صورت کې کېږي چې تاسو زموږ دغه ویډیو ور ورسوئ، او دا زموږ خپل مسؤلیت ګڼو چې د خپل وطن ښکلاګانې دا د دنیاوالو سره شریکو. او موږ ته الله تعالی طبیعي ښکلاګانې راکړي، داسې مصنوعي ښکلاګانې نه دي چې جوړې شوي، طبیعي ښکلاګانې دي. راځئ کوټ را سره وګورئ. مننه.